السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو نن سبا واتس اپ د هر یو سړی استعمالوي. خو دوستانو په واتس اپ کې تاسو خپل دوستانو سره خپل ملګرو سره چیټینګ کوئ، میسیجونه کوئ، غپ شپ ورسره لګوئ. یا ډېرې داسې ملګري دي لکه موږ غوندې ګروپونه جوړ کړي وي خپلو ملګرو سره غپ شپ لګوي. که تاسو خیال وکړئ دوستانو نن سبا سټیکر هم ډېر زیات شوي دي. مرګ یو بل ته داسې سټیکر لګي، فني سټیکر لګي، خوندور سټیکر لګي چې هغوی د خپل کوم کنورسیشن چې کوي، کوم میسیجونه چې کوي دا خوندور جوړ کړي. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې زبردست، داسې د کمال، داسې فني سټیکر ښیم چې تاسو به ورته حیران شئ او خپل میسیجونه به هغه ډېر د خپلو ملګرو سره په خوندور انداز سره وکړئ. دوستانو دې لپاره سمپل یو اپلیکیشن پکار دی. ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک کړئ، اپلیکیشن ډاونلوډ او خپل موبایل کې یې انسټال کړئ. دوستانو دا کیدای شي تاسو ته په پلی سټور کې په اسانۍ سره میلاو نشي، نو ځکه زه تاسو ته وایم چې لاندې ډسکرپشن کې لینک پروت دی، ما تیار تاسو ته درکړی دی، په هغې کلیک کړئ او اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ. ګورئ دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړ، اپلیکیشن به تاسو سمپل خلاص کړئ. دغه اپلیکیشن د دوستانو ګورئ په دې کې ډېر زیات مختلف سټیکرې دي، پکې ډېر زیات هر رقم. دوستانو که تاسو فکر وکړئ دغه افریقایانو والا دا وګورئ، دا ډېر زیات نن سبا ډېر وایرل شوی دی. سمه ده، همداسې دوی سره لیکل هم شته دي. ګورئ په انګلیش کې که په کومه ژبه کې دا لیکل هم د سره شوي دي. ډېر زیات تاسو لاندې راشئ، دا وګورئ د ماشومانو داسې نور ډېر زیات اپلیکیشن ډېر خوندور فني. دې خوا ته که تاسو راشئ نور سټیکرې دلته تاسو سرچینګ وکړئ. دوستانو زما لږ وای فای لږ شانتې سلو ده، نه پوهېږم چې ولې د شپه د موسم خراب دی ځکه لږ شانتې سلو ده. نو تاسو دلته د سټیکرې ځان ته سرچ کولی شئ چې کوم سټیکر ستاسو په کار وي. دلته سټیټس هم تاسو ته موجود دي، مختلف سټیټس دلته وي. دا وګورئ ډېر فني سټیټس تاسو دلته په دې کې پیدا کېږي. صرف کلیک پې وکړئ تاسو مختلف سټیټس په دې کې لیدلی شئ. او بله خبره دا ده دوستانو په دې کې د جمع علامه تاسو ته ښکاري، په دې کې تاسو کولی شئ چې خپل هغه سټیکرې دي هغه هم دلته ځان ته جوړ کړئ. د خپل عکس ته تاسو کولی شئ چې سټیکر جوړ کړئ. د مثال په تور دا ده، نیکس باندې کلیک کړئ، بیا نیکس باندې کلیک کړئ، تاسو دلته دا ایډجسټ کولی شئ، ټیکسټ ورسره لیکلی شئ، مختلف ټیکس وغیره هر څه ورسره لګولی شئ. دلته باندې سیف باندې کلیک کړئ او اټومیټیکلی چې کله هم تاسو په دې سیف باندې کلیک کړئ ګورئ تاسو سټیکر دلته څه شو جوړ شو. نو دا به لږ سیف کېږي ځکه وخت نیسي، نو زه دلته وخت به نه ضایع کوو، دې نه به وځو. سمه ده. ګورئ دوستانو چې کله هم تاسو دلته راغئ نو ګورئ چې کوم یو ستاسو خوښ وي، د مثال په طور هر یو سټیکر چې ستاسو په کار وي نو څه به د دې خوا کې تاسو ایډ ګورئ، په دې ایډ باندې کلیک کړئ نو دلته به دا ډاونلوډینګ روان شي. اټومیټیکلی به ستاسو سټیکر ستاسو واتس اپ کې ایډ شي. دا ما تاسو ته ویل زما واتس اپ زما وای فای لږ شانتې سلو دی، نو ځکه زه ګورئ تاسو اوس ښیم واتس اپ ته راشئ. ګورئ دوستانو چې کله هم تاسو ایډ کړه نو تاسو کولی شئ، د مثال په طور دلته تاسو ته ښکاري. ګورئ زه واتس اپ ته ځم، ګورئ دا ما د ملګري ته لیږلي هم دی، نو تاسو به دلته کلیک کړئ او د هغې نه پس به تاسو دلته ګورئ ستاسو به سټیکرې به ټول ایډ شوي وي. دلته ګورئ تاسو ته ښکاري مختلف سټیکرې کومې چې تاسو ایډ کوئ نو هماغه سټیکرې به تاسو ته دلته موجود دي. ګورئ دا ما چې خپل عکس جوړ کړ، خپل تصویر مې جوړ کړ، هغه هم د یو سټیکر په شکل کې راغی. نو تاسو کولی شئ دې سره خپل کنورسیشن خپل دوستانو سره میسیجونه ډېر خوندور او ډېر په ښه انداز سره وکړئ، ډېر فني جوړ کړئ. دوستانو که ویډیو مو خوښ وي ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.